د حمله چې کړې ده په دې وخت کې ګیلمن سره صرف یو ملګری و نو ټیک ته مخامخ خو د دوی لیډینګ هلته د آزاد داود نامي یو کس په شکل کې کېدلو خو چې کوم طرز دا وهل شوي دي عین هغه ځای ته وهل شوی دی چې ارمان و هغه چې کوم ځای ته عثمان لګېدلی و هغه چې په کوم ځای عارف لګېدلی و همدغسې هغه هم و نو دا ډېره د تشویش خبره ده او مونږ ګورو لګیا یو څه قوتونه خامخا د دې تر شا شته خو بیا چې کله مونږ ولیدل چې د اسلام آباد په شان ښار کې دومره غټه پیښه کېږي او په دومره ورځو کې د هغو نیول خو پرېږده د سره هېڅ د هغو د نیولو هڅې هم نه کېږي نو بیا اوس مونږ په دې کې نور نه یو شکي چې ریاستي پشت پناهي حاصله ده دغو شیانو ته